ښاغلي احمد مسعود د طالبانو څخه غوښتنه کړې باید د دوی شورا سره خبرې وکړي. احمد مسعود غواړي چې د طالبانو سره یو ځل بیا لیدنه ترسره کړي. د احمد مسعود تر دې مهاله د هغه په اهدافونو خلک نه دي خبر چې ولې غواړي د طالبانو سره لیدنه ترسره کړي، خو ویلي له طالبانو یې غوښتي دي چې باید د دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ باید یوه سوله وکړو. احمد مسعود غواړي چې د جګړې څخه لاس واخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نشو ورکولی، دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید د افغانستان د جبهه مقاومت د عالي شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. احمد مسعود ادعا کړې چې طالبان د توکمیزو لږیو حقونو ته پرېښودو لاندې کوي او په خبره یې غواړي ټول له یو شان حقونو برخمن واوسي. خو احمد مسعود ته تر اوسه طالبانو ځواب سم نه دی ویل شوی. خو بیا هم طالبانو ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو توکمونو ته حق ورکړی دی. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو افغانستان له کوم سیاسي لوري او یا ډلې سره خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې، نو که طالبان له دوی سره هم له خبرو انکار وکړي نو بیا. ښاغلي احمد مسعود د دې پوښتنې په ځواب کې وایي ما مخکې وویل چې خبرو ته چمتو یم او دوی باید صادقانه او په اخلاص مذاکرات پیل کړي. خو که په همدې ډول خپلې تګلارې ته دوام ورکړي، په زور افغانستان واک په خپل لاس کې وساتي، نو موږ به هم داسې کیننو او افغانستان به بیا هو د لاس نه ووځي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.